ښه راغلاست. د نن ورځې بحث مو ځانګړی کړی د ولسمشر غني د لوړې مراسمو له نیټې د تعینېدو سره ډاکټر عبداله هم د لوړې مراسمو لپاره کمیسیون جوړ کړی، خو تازه خبره بیا دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه کړې چې د لوړې مراسم باید وځنډول شي. په همدې موضوع باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د ولسي جرګې غړی مرسل نبیزاده ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم مېرمن نبیزاده. مننه ډېره زیاته. زه هم په خپل وار سره سلامونه وړاندې کوم د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو ته. مېرمن نبیزاده، لومړنۍ پوښتنه به داسې پیل کړو چې د ولسمشر د لوړې د مراسمو د پیل سره سره ډاکټر عبداله هم ویلي دي چې باید دوی هم د لوړې مراسم پیل کړي. نو څه فکر کوئ چې د دواړو له لورې نه دا هڅې به د هېواد په ګټه وي؟ اصلا کم کړکېچ چې دغه اوس روان دی یا کم دغه اوضاع چې د اوس روانه ده، دا خو اصلا د هېواد په ګټه باندې نه ده او دا یو ډېر زیات لوی ناورین راپورته کوي. چون منګه دغه اوس د سولې پروسه کې منګه روان یو، منګه باید چې ټوله توجه په هغې باندې ولرو چې سوله پروسه باید چې په داسې یو طریقه باندې مخکې لاړه شي چې په هغې کې زموږ هغه د څو کلونو دغه لاسته راوړنې د لاسه لاړې نه شي، د ښځو حقوق پکې په ځای اوسي، زموږ د نظامي کوم ځواکونه چې دي د هغوی هغه ټول حیثیت او هغه دغه پکې په ځای. مګر په دې وخت کې داسې یو موضوع یا داسې هم ناورین دپاره اصلا یو ځای نه و او دا اصلا مناسبه نه ده او دا ډېر زیات خطرناکه واقع کېدلی شي زموږ لپاره. موږ که چېرته دغه اوس وګورو نو په هر یو ولایت کې موږ والیان لرو دوه. خلک څه وکړي؟ ملت څه وکړي؟ ملت خو خپل درد چاته ووایي. موږ که رئیس جمهورانو لرو دوه، نو طبیعي ده چې دا هر څه د منځه روان دي، وزارتونه د منځه روان دي، ټول هغه نظام د منځه روان دی په دې رقم باندې او دا یو ډېر لوی خطر دی. زموږ د خپله د دغې اوسنۍ د شرایطو کې موږ بیخي دغه ټول زموږ دغه سیستم ګډوډۍ خواته روان دی او دا طبیعي ده نو چې ډېر لوی خطر دی. دا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دا موازي حرکتونه څومره قانوني بولئ تاسې؟ دا اصلا قانوني نه دی. انتخاباتو شو، ټول خلک راووتل، خپله رایه یې وکاروله، د رایې هماغه نتیجه یې راووتله، ټولو دپاره باید چې قابل د قبول واوسي. په تېرو دورو کې په 2014 کال کې لا دومره تفاوت نه و پکې، دومره لا غالمغال نه و، دومره د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر صاحب عبداله په دې اندازه باندې د دوی هغه غالمغال نه و، چغې نه وې، دعوی نه وه. مګر اوس چې کله په قاطع اکثریت سره یې بایللې ده، چغې په دې اندازه باندې دي او دا خو معلومداره ده ټولو ته چې 50 جمع یو ډاکټر صاحب اشرف غني پوره کړي دي او باید چې دا ټول ومنو. نو دا هڅې څه فکر کوئ چې آیا د شخصي امتیازاتو له خطره به نه وي؟ دا مطلق شخصي امتیازات دي. هر ځل یې همدغسې یو غالمغال جوړول، یو ناورین، یو تاوتریخوالی منځته راوستل او په هغې کې یو څه ګټه اخیستل چې تېر ځل یې د ریاست اجرایه نوم ورکول شو او دا ځل یې به څه خبر چې دوی په ذهن کې بیا کومه طرحه او پلان دی چې بیا غواړي چې په کوم نوم باندې دوی راشي. دوی نه غواړي چې اصلا د دې صحنې نه ووځي او صحنې نه نه وتل دا په دې معنا باندې نه ده چې دوی په غیر قانوني طریقو باندې واوسېږي. دا داسې یوې معاملې امکان شته چې دوی ته به هم برخه ورکړل شي په دې حکومت کې؟ که د داسې کومې معاملې امکان وي هم باید چې ونه شي. افغانستان اوس یو حکومت ته یو سړی حکومت ته ضرورت لري چې افغانستان باید راټول شي، نور نه چې دا نیمایي وزارتونه د یو جناب سره، نیمایي وزارتونه د بل جناب سره، یو پسې د یوې امضا پسې یو ته منډې وهه، یوې امضا پسې بل ته منډې وهه. دا هر څه نور بس دي. دنیا چیرته روانه ده، موږ په کوم سمت روان یو. ټول خلک د ترقۍ او د پیشرفت باره کې فکر کوي مګر موږ لا تر اوسه پورې د چوکۍ د جنګ نه نیم خلاص شوي. مېرمن نبیزاده، که احیانا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر ډاکټر عبداله ته په دې حکومت کې برخه ورکول کېږي، دلته به د خلکو باور په حکومت باندې څومره راکم شي؟ طبیعي ده چې تاسې ولیدل چې زه به درته یو مثال درکړم. په پارلماني ټاکنو کې د خلکو حضور ډېر زیات و، خلک رایې واچونې ته ډېر راوتي وو. مګر د هغې په پرتله باندې چې کله موږ ولیدل ریاست جمهوري انتخاباتو کې خلک کم و او د هغې د کمو راوتلو یو علت یې همدغه و چې هغوی همدغسې یو بېاعتباري ورسره وه. مګر که چېرته دغسې کم کار وشي نو د خلکو اعتماد به د حکومت او حکومتولۍ نه کاملا ختم شي. دا یو بیخي ثابته شوې خبره ده. هغوی انتخاباتو ته راوتل چې هغوی ویلې هغوی یعنې موږ ذهنونه لوستل، موږ غوښتل چې خلکو سره کار وکړو، موږ خلک تشویقول، دا ډېر زیات تشویق و
چې موږ دې کې خلک آماده کړو چې راشي او په ټاکنو کې حصه واخلي. نو چې کله داسې یو کار وشي چې بیا دغسې یو دوه سرې حکومت جوړېږي یا داسې یو دغه کېږي، نو بیا هغې کې ولې خلکو دومره خطر په ځان باندې واغسته، ولې بیا موږ زخمیان ورکړه، ولې بیا موږ شهیدان ورکړه، بیا به انتخابات نه کول، ادامه به یې ورکړې وه چې دغسې کم کار کېده. نو دا خو طبیعي د ټولو خلکو غوښتنه همدا ده چې خلک د خپلو رایو پایله وګوري. رابه شو اوس دې برخې ته چې امریکا هم د لوړې د مراسمو د ټاکنې نیټې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا باید وځنډېږي، خو دلته بیا بیرته یعنې دا خبره رد شوه. نو څه فکر کوئ چې د هغوی دریځ به په مقابل کې څه وي او ولې داسې یوه خبره کړې ده؟ تاسو چې څنګه ټول خبر یاست چې څنګه انتخاباتو نتیجه پایله اعلان شوه، ډاکټر صاحب اشرف غني چې کله اعتبارنامه واخیسته د هغې په څو ساعته وروسته خلیلزاد صاحب راورسېدو او هغې د ټولو سره دغه خبرې وکړلې، مذاکرات یې وکړه د دواړو طرفونو سره. نو هغې دغلته غواړي چې د یو حل لاره پیدا کړي او په دغه د خاطره دوی دغه مراسم ځنډول غواړي، مګر دا مراسم ځنډول د حل لاره نه ده. څومره چې زر کېږي باید چې تالیف مراسم ترسره شي او باید چې حکومت خپل کار شروع کړي تر څو دغه موضوعات راټول شي. لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې دوی غواړي دا مراسم وځنډوي او وایي چې دا مراسم ځنډول د ټاکنیز جنجالونو پای هم ده او بل دا چې د سولې پروسې دپاره هم ښه ګڼل کېږي. آیا کیسه همداسې ده چې رښتیا هم ګټوره بلل کېږي او که کوم بل څه هم شته د پردې تر شا؟ د سولې د پروسې دپاره د تالیف مراسم یو مهمه کړۍ ده. دا موږ مخکې څو ځله په بحثونو کې دا یادوري کړې ده. د سولې د مراسمو د سولې د پروسې لپاره د تالیف مراسم ترسره کول داسې ضروري دي چې موږ باید چې د یو حکومت په حیث باندې د یو دولت په حیث باندې موږ باید چې د سولې په پروسه کې باید د دې نه اشتراک وکړو، نه د یو ادارې په حیث باندې یا د سرپرست حکومت باندې. تالیف مراسم به ترسره شي، موږ به یو جایز و قانوني او یو د افغانستان د خلکو د ملت په خواست باندې چې حکومت منځته راغلی دی، هغه حکومت به ځي زموږ په نمایندګۍ باندې ولته سولې په پروسه کې خبرې کوي چې کله هم تالیف د مراسم نه ترسره شوي نو موږ تر هغې پورې کوم حکومت نه لرو، سرپرستي ده چون انتخابات ترسره شوي دي. نو د سولې د پروسې لپاره هم دا ګټور دی او که چېرته د هغې نه بغیر د سولې پروسه مخکې ځي نو طبیعي ده چې هغه د افغانانو په خیر باندې نه ده. د سیاسیونو لخوا ویل شوي چې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره باید له نوي حکومت نه خلک وګمارل شي، خو یو خواته بیا د دې مراسمو مخالفت هم کوي. علت یې څه کیدی شي؟ علت فقط دومره دی چې دوی غواړي چې اول د حل لاره پیدا کړي زموږ خپله داخلي جنجالونو دپاره، یا هم بیا هماغسې دوه سرې حکومت جوړول دپاره، یا هم یو څه امتیازات چې هغوی شاید ځان دپاره یو شخصي څه ګټې غواړي، نو هغوی یو ځل خوله وربنده کړي، بعد د هغې نه به بیا نو د سولې پروسې دپاره ځي. ښه، د سولې خبرو وروستۍ کېدو پورې ډېر وخت ته اړتیا ده، پرته د ولسمشر ممکنه ده چې خبره دوام پیدا کړي؟ اصلا امکان نه لري، چون په یو ځای کې چې یو سرپرست نه اوسي، د یو چا د ادارې لاندې د یو چا د سرپرستۍ لاندې چې یو خبره مخکې لاړه نه شي، زه به په خپل سر باندې خپله خواستونه وړاندې کوم، بل به خپل خواستونه وړاندې کوي، بل به خپل خواستونه وړاندې کوي، نو دا خو اصلا بیا په خیر باندې نه، دا خو د افغانانو دپاره نه شو، دا خو بیا شخصي سوله شوه چې هر یو ځان دپاره کوي. که موږ د افغانانو دپاره د افغانستان دپاره سوله غواړو او د سولې پروسه واقعیت کې غواړو چې هغې نه بعد امن راشي او موږ امنیت غواړو، خوندیتوب غواړو د ټولو دپاره، د هغې طرف دپاره هم د دې طرف دپاره هم، نو د هغې دپاره یو رهبري پکار ده او رهبري طبیعي ده چې زموږ رئیس صاحب جمهور یې کولی شي. فکر نه کوئ چې د ټول شموله حکومت دپاره په نړیواله کچه باندې هم هڅې روانې دي؟ نه، داسې کم دغه موږ ته نه ښکارېږي. کله چې انتخابات اعلان شو نو ټولو د دې سره رضایت وښوده او اوس ډاکټر صاحب اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خوا نه اعتبارنامه هم ترلاسه کړې ده او د دې سره هیڅوک کم مخالفت نه لري. البته و د ناورین د مخنیوي دپاره ټول هڅه کوي. د لوړې د مراسمو ترسره کېدل او یا هم ترسره نه کېدلې د سولې په پروسې باندې اغېز لري؟ که اغېز لري نو اغېز به یې څه ډول وي، منفي او که مثبت؟ طبیعي ده چې اغېز لري او اغېز به یې که چېرته زموږ د تالیف مراسم نه د لوړې مراسم که چېرته زموږ نه ترسره شوي نو د هغې یوازینی علت همدا کېدی شي چې هغلته فقط یو ټیم ځي،
یو ګروپ بزي او لکه څنګه چې دا اوس د طالبانو مشران وایي چې یو ادارې سره موږ کینو نو هغه په هغه حساب باندې د یو ادارې سره کینی مګر که چیرته زموږ د لوړې مراسم تر سره شوي زموږ رئیس صاحب جمهور انتخاب شوی زموږ رئیس صاحب جمهور هغلته لوړه کړي قسم یې اخیستی نو بعد د هغې نه موږ د یو حکومت د یو دولت په حیث باندې اشتراک کوو په دې مراسم. میرمن نبیزاده لکه څنګه چې ټول خبر دي د ټاکنې د پایلو سره نه یوازې سیاسیون بلکې طالبانو هم مخالفت ښودلی و نو څه فکر کوئ که سوله وشي آیا دا ټاکنو دا پایلې به لغوه شي او که نه؟ نه چون دا د افغانانو رایه ده دې باندې دلته شهیدان ورکول شوي دي د دې ټاکنو په سر باندې دومره مصارف شوي دي زخمیان هم ورکړي دي دلته خلکو دې ټاکنو ته ډېر زیات امیدواري او ډېر زیات هیله وه چې خلک راغلي دي او بیا ټاکنو ته راوتي دي د سولې پروسه هغه به په خپلو شرایطو باندې مخکې ځي هغلته به اول زمونږ د ښځو حقوق زمونږ د نظامیانو حقوق زمونږ د ماشومانو حقوق دا دومره لاسته راوړنې چې په تېرو 18 یا 19 کلونو کې موږ لرودلې د دې خوندیتوب وي نه چې هغوی راځي او زمونږ نظام خرابوي د سولې پروسه د سوله او امنیت دی نه چې د یو جوړ نظام د خرابولو لپاره داسې کوم دغه نه ده. آیا ولسمشر به د ټول شموله حکومت لپاره اجازه ورکړي؟ دا اوسنی حکومت هم دا زموږ که چېرته وګورو کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غني په رهبرۍ کې دی دې کې هم ټول اقوام دي همه شمول دي ټول ورکې دي نو بیا ولې سیاسیون ورسره مخالفت کوي؟ د دې د مخالفت اصلي ټکی څه کیدی شي؟ شخصي منافع کېدلی شي بل هر څوک چې وبیلي هغه چغې وهي هېڅوک خپله زموږ په افغانستان کې هېڅوک په سر باندې سر نه مني نو په همدې حساب باندې دوی اصلا دغه خپله ماتې منلی نه شي که چېرته دوی دغه خپله ماتې منلی وی باید راغلی وی اصلا لازمه دا وه چې ډاکټر صاحب عبداله باید چې راغلی وی او د ډاکټر صاحب اشرف غني تر څنګ ولاړ وی په داسې حالاتو کې او زموږ د ټولو سیاسون نه خواهش هم همدا دی چې په دغه وخت کې چې موږ یو بین المللي پروسه کې موږ لګیا یو اشتراک کوو دا زموږ دپاره یو حیاتي مسله ده زمونږ د ځوانانو دپاره زمونږ د اردو دپاره زمونږ د پولیسو دپاره دې دپاره باید چې ټول یو ځای شي که څوک واقعیت کې زړه درد کوي په افغانستان باندې د افغانانو باندې که زړه درد کوي هغوی باید چې یو ځای شي د خپلو هغه شخصي ګټو نه تېر شي او ملي منافعو دپاره فکر وکړي مګر دوی چې ټول دغه اوس په کومو لارو باندې دوی روان دي فقط د شخصي ګټو دپاره روان دي دا په کور دننه راناندرې او دا مخالفتونه به نامنیو ته نوره څومره لار هواره کړي دا چې په هره برخه کې څوک یو نفر والي ټاکي او بل څوک بل نفر والي ټاکي نو دا به نامنۍ څومره زیاته کړي او د خلکو باور به څومره کم کړي د خلکو د باور کچه دغه اوس هم ډېره زیاته ښکته راغلې ده چې کله یو والي صاحب په دفتر کې ناست دی بل والي صاحب ورلیږل کېږي او هغه په هغومره قدرت باندې ننوځي او هغه یو ګرفتاریږي یو بندي کېږي یو د دفتر نه شړل کېږي نو دا طبیعي ده چې د خلکو اعتماد کاملا د منځه تللی دی خلک راځي موږ نه سوال کوي چې موږ څه وکړو د خلکو خو کارونه بند دي د خلکو خو زندګي روانه ده او دې هر څه بې د دې نه چې د خلکو باور یې کم کړی دی د خلکو په کاروبار د خلکو په عام عادي ژوند باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی د همدې د خاطره موږ غواړو چې څومره زر کېږي نو دا مسایل راټول شي هغه ولایتونو کې چې دوی والیان ټاکلي څه فکر کوئ چې آیا ملت به ورسره ودرېږي او که نه اصلا که ملت ودرېده نو په دې څو ورځو کې به د دوی د خواستونو په مطابق باندې چې کله دوی مظاهرو ته خلک راغوښتي دي کله دغې ته خلک راغوښتي نو خلک به راوتي اصلا ملت نور ستړی دی افغانان نور ستړي دي د دې هر څه نه فقط غواړي چې سوله وسي امنیت وسي او فقط دغه یو مړۍ ډوډۍ چې دوی پیدا کوي دغه په ارامۍ سره پیدا کړي او د خپلو اولادونو سره یې وخوري دغه اوس چې که زموږ ځوانان د کوره وځي مورګان یې بېرته په دې باندې نه دي مطمئنه چې دا ماښام کې بېرته راځي که نه په داسې یو وضعیت کې چې موږ تیار د دومره یو لوی کړکېچ سره مخامخ یو په دې وخت کې داسې یو موضوعګانې رامنځته کول دې د بیخي دغه خلک ستړي کړي دي نور خلک بیخي د دې وضعیت نه نور خسته دي او نه غواړي چې دغه هر څه وسي فکر نه کوئ چې په داسې یو وضعیت کې چې هم خلک ستړي دي نور او بله دا چې د باور کچه هم ډېره راټیټه شوې ده باید دا سیاسیون پاڅېږي او اولویت ورکړي د سولې خبرو ته ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې دغه اوس باید چې فقط د ملي منافعو دپاره فکر وشي نه د شخصي دپاره سیاسیون اوس سیستي دغه یو څه تعدادي فقط د خپل شخصي ګټو دپاره فکر کوي مختلفې ډلې دي تاسو ته خپله واضح معلومیږي چې یو غواړي چې موقت حکومت راشي هغه غواړي چې په خپله په سرپرستۍ کې راشي د خپلې ګټې دپاره یو غواړي چې موازي حکومت ورسره شروع شي نو هغه د خپلې ګټې دپاره
هیڅوک هم دا اوسېستي په سیاسیون کې دغه څو ډلې چې دي دوی د ملي منافعو دپاره فکر نه کوي، فقط د خلکو د ذهنونه مغشوشوي او خپلې شخصي ګټې اخلي. په دې چې که دوی چېرته د ملي منافعو یا چېرته زموږ د یو ځوان د مرګ دوی ته درد ورته، نو دوی اصلا په دغه وخت کې دا خبرې نه کولې او داسې یو جنجال یې نه راپورته کوو. اخو بیا دا سیاسیون د سولې په برخه کې هم سره جوړ نه راځي، هر یو بیله بیله طرحه لري. نو څه فکر کوئ چې که د بین الافغاني مذاکراتو دپاره پلاوی هم ټاکل کېږي، نو آیا د همدې سیاسیون نه به وټاکل شي؟ د همدې د خاطره ما تاسو مخکې وویلې چې که چېرته بین الافغاني مذاکراتو ته موږ ځو، د سولې پروسې ته موږ ځو، نو دې دپاره باید چې زموږ د تالیف مراسم، زموږ د لوړې مراسم ترسره شوي، تر څو موږ د یو واحد ادارې، د یو واحد سرپرستۍ، د یو واحد اداره کوونکي د خوانه د پروسه کې په دې خبرو کې د مذاکراتو کې اشتراک وکړو. کله چې دا سیاسیون په کور دننه د ټاکنو په سر باندې سره جوړ نه راځي، نو آیا د سولې دپاره د طرحو په سر به سره جوړ راشي؟ د سولې د طرحو په سر باندې چې جوړ نه راځي، دغه فقط شخصي، ما تاسو ویل دا ټول د شخصي ګټو دپاره دا هر څه دي. دوی زموږ دپاره سوله نه غواړي، زموږ د ملت دپاره اصلا دا سوله د دوی نه ده پکار. هر یو خپله امتیازګري کوي ورکې. نو د خپل امتیازګرۍ دپاره دغسې د سولې پروسه کې اصلا لازم نه دی چې دوی نه خلک وټاکل شي. میرمن نبیزاده، د دې کړکېچونو او د دې ناندریو دپاره حل لاره څه کیدی شي؟ د حل لاره یې اوسېستي فقط باید چې موږ سره نړیواله ټولنه هم ودرېږي، زموږ د لوړې مراسم ترسره شي. موږ باید چې نور د دې سرپرستۍ او د دوه سري حکومت نه راووځو، باید چې خپله یو مستقل حکومت ولرو چې هغه د افغانانو باره کې فکر وکړي، د افغانانو د آینده باره کې فکر وکړي، د دې د ځوانانو د بیکارۍ باره کې فکر وکړي چې دا اوس سیستم موږ په یو ډېر لوی جنجال کې بند یو. همدا اوس زموږ ځوانان ولې ځي په سیندونو کې، ولې ځان نه اچوي، ولې هغومره مرګ ته ځان نه ورکوي، ولې روان دي د خارج ته؟ هغلته هغوی ښه پوهېږي چې هغلته زوړ د ډوډۍ نشته هغوی ته، مګر بیا هم ولې روان دي؟ چون دلته نشته چې شی څه وکړي. زموږ خپل جنابان په خپلو شخصي منافعو پسې، شخصي ګټو پسې ورک دي، مګر موږ هغه ځوانان چې زموږ آینده ده، زموږ سرمایه ده، دغلته یې درس ویلی، تعلیم یې کړی دی، هغوی موږ د لاسه ورکوو. باید چې په دې باندې فکر وشي او د دې دپاره په نړیواله ټولنه باندې موږ غږ کوو چې هغوی زموږ تر څنګه ودرېږي. او نور د سیاسون نه غوښتنه همدا ده چې دغه اوس خپلې شخصي ګټې پرېږدي او فقط د ملي ګټو دپاره فکر وکړي. ډېره زیاته مننه کور ودان چې خپرونې ته راغلی. مننه تاسو. اوس هم زه یوه لنډې دمې ته بېرته راګرځېده خبرونه دوام ته.